د افغانستان په پوهنتونونو کې د ژبو او ادبیاتو له پوهنځي فارغ محصلان ولې په عملي ډګر کې کار نشي کولی؟ د افغانستان په پوهنتونونو کې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځیو له فارغینو دا توقع کیږي چې باید لیکوال، شاعر او یا هم محقق واوسي. خو د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د هرې فارغې دورې په منځ کې د ګوتو په شمیر فارغ محصلان د خپل مسلک اړوند عملي کار کولی شي. ستونزه په څه کې ده؟ زما همکار بصیر الحق عادل دا مساله د پوهنتون له 2 استادانو سره څېړلې ده. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو د پښتو ژبې او ادبیاتو د 2 محصلینو نظر در سره شریکوو. په کابل پوهنتون کې د ماستري دورې محصلې فرزانه زیاتره ستونزه په نصاب کې ښکاري. کله چې موږ د ادبیات پوهنځي ته داخل شو هلته داسې وچ مضامین ډېر زیات وي چې هغه فقط حفظول وي. استاد هم په تعریف باندې ډېر زیات ټینګار کوي. هغه تعریف چې خپله راوړی دی کله حتی په امتحان کې د خانهخوالۍ په ډول باندې راوړي چې تا باید هماغه نقاط په نقاط باندې تعریف حفظ کړی وي. نو موږ په ادبیاتو کې داسې مضامین نه لرو چې هلته زموږ ذوق راوپاري او ډېر پر دې باندې ټینګار هم نه وي شوی چې موږ باید په لیکوالۍ برخه کې ډېر کار وکړو. فقط دا ده چې چپتر باید په سم ډول باندې حفظ کړي، نقاط په نقاط حفظ ځکه چې په امتحان کې همدغسې یو پوښتنه درته راځي. بل په هلته د ادب تاریخ پر ځای باندې په تذکرو باندې ډېر زیات تاکید شوی وي. پلانی د چا زوی وای په لیکو، نسب د ډېر زیات ارزښت ورکولو، په کوم کال کې زیږېدلی و، په کوم کال کې وفات شوی ده، په کوم کال کې پلانی کتاب لیکلی ده. پر د ځای د دې چې د کتاب پر محتوا باندې خبرې وشي چې په کتاب کې څه راغلي دي دا ورته ډېر زیات اړین وي چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده. او بل دا چې د ادبیاتو او ژبپوهنې ګډ لوستل دي، یعنې موږ ادبیات او ژبپوهنه سره ګډ لولو. کله حتی د یو ادبیاتو استاد راځي موږ ته ژبپوهنه درس راکوي. زموږ استادانو کې هم دا فرق نه وي تر ډېرې اندازې پورې چې څوک د ژبپوهنې استاد ده، څوک د ادبیاتو استاد ده. یو استاد راځي هم ژبپوهنه درس ورکوي او هم ادبپوهنه درس ورکوي. نو ځکه په ادبیاتو کې موږ ډېر داسې کسان لاسته نه راوړو چې هغوی د ادبیاتو په نورو برخو کې کار وکړي. په کابل پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماستري دورې د محصلې فرزانه زیار له دې نظر سره چې مشکل په نصاب کې دی، د ماستري دورې بل محصل نور کمال ارشاد هم نظر دی. خو دی وایي چې اکاډمیک ماحول د ادبیاتو لپاره تر یوه بریده کار کړی دی. داسې هم نه ده چې بیخي یې څه نه دي کړي. ژبپوهنه ځان ته بخش لري او د دې ترڅنګ ادبپوهنه ځان ته بخش لري. محصل کولی شي په دې 2 بخشونو کې کوم یو چې خوښیږي عمل ته زده کړې وکړي. خو موږ بیا هم دلته د حق له محصل نه اخیستی دی، دغسې څه نشته. نو یوه ستونزه د نصاب ستونزه ده په عموم کې. دویمه موضوع دا ده چې په ټولنه کې هغسې فرصتونه هم نشته. لکه د مثال په ډول یو کس فارغېږي له ادبیاتو نه، هغه ښه لیکوال دی، هغه په نورو بخشونو کې لیکوالي کولی شي. هغه که شاعر وي، که لیکوال وي، که مثلا د مثال په ډول کتونکی دی، ارزونکی دی، دا ټول د همدې بخش کسان دي. ولې دوی ته دلته فرصتونه نشته. که تاسو نږدې هندوستان ته وګورئ، په هندوستان کې له ادبیاتو چې څومره کسان فارغېږي تر ټولو ډېر فرصتونه د کار دوی ته متوجه دي او دوی ورسره مخامخ دي. ځکه هلته فلم دی، هلته تیاتر دی، هلته سینما ده، هلته خامخا لیک کېږي. دا ټول شیان چې دي دا پر ادبیاتو متمرکز دي، یعنې دا له ادبیاتو اغېزمن دي. ادبیات پکې ډېره زیاته ونډه ورول لري. موږ په ټولنه کې دغه فرصتونه نشته. له 2 استادانو به واورو چې د دې محصلینو له انتقادونو سره تر څه بریده موافق دي. بصیر الحق عادل د هلمند پوهنتون د استاد ډاکټر نور احمد ایمل او د همدې پوهنتون د پښتو څانګې د بل استاد نذیر احمد رښتینی نظر اخیستی دی. لومړی هم د نصاب په تړاو له ډاکټر ایمل څخه اورو. زموږ د ژبو ادبیاتو څانګه کې ځینې مسایل چې تدریسیږي تر ډیره پورې عمومیات دي. په ادبپوهنه کې موږ عمومي غږیږو. مثلا موږ یو مضمون نه لرو چې مثال شعر پیژندنې په نام باید موږ مضمون ولرو، نثر ته ځانګړی باید یو مضمون ولرو، یا مثلا ژبه او ادب او مثال روانپوهنه، ادب او ژبه، یعنې دا 2 سره تړلي مفاهیم دي. باید یو ځانګړی مضمون ورته چې ادب له ژبې سره څومره تړاو لري، ژبه له ادب سره څومره تړاو لري. داسې مضامین نه لرو. غټه بدبختي به دلته دا ده چې زموږ لیسانس، ماسټري او دکتورا په ټولو کې عمومیات لوستل کېږي. دا ډېر اوسنۍ نړۍ، اوسني حالات، اوسنۍ
اوسنۍ شرایطو کې دا ډېره بده ده چې موږ ادبپوهنه او ژبپوهنه تر دکتوري پر یو ځای وایي. دا باید بیلې وي. حتی په نوره دنیا کې ژبپوهنه او ادبپوهنه بیلې څانګې دي چې هغه په عموم کې د فیلالوژي په نامه یادېږي، فیلالوګي چې په روسي ورته وایي. بیا دا بیلیږي چې ادبپوهنه خپل مضامین، خپل کریکولم، خپل مفردات لري، ژبپوهنه خپل لري. مننه استاد. دغه برخه ته وروسته راځو چې ولې ژبه او ادبیات ولې شریک دي. رښتینی صاحب تاسې تازه یو پوهنتون کې پښتو ادبیاتو برخه کې ماستري بشپړه کړې ده. یو مشکل دا چې لیسانس، ماستري او دکتورا د پښتو ژبه او ادب برخه کې نوې څه ډېر نه ترسره کیږي. د دې لامل سره تاسو خپل د محصلې تجربه چې تیر کړم لیسانس کې هم ماستري کې ولې نوې څه نشته؟ موږ دلته د دوه مهم مسایل سره مخامخ کیږو چې مخکې ډاکټر صاحب هم پر دې باندې بحث وکړي. یو د ژبپوهنې برخه ده، بل د ادبپوهنې برخه ده. یعنی په دا ځای کې موږ په اصطلاح سره یو لوی ویشت ورلویږو. په لوی سر کې دغه دوه بحثونه چې د ژبې او ادب څانګې سره ګنډي او دوی سره پیوسته کوي، دلته یو لوی ویش موجود دی. په پیل کې په کابل پوهنتون کې چې کله د پښتو څانګه ایجادېدله، یا په اصطلاح سره وایو د ژبو او ادبیاتو پوهنځی چې ایجادېدی، هلته د بشري علوم په نامه باندې دغې څانګې فعالیت کاوه. بیا تر هغه وروسته د ژبو او ادبیاتو پوهنځی په مستقل ډول رامنځته شوی دی. په دنیا کې چې موږ د لوی استادانو اثار ګورو، هلته د ژبپوهنې برخه ځان ته یو بحث لري او د ادبپوهنې برخه ځان ته یو بحث لري. ما څومره در مخه په څانګه کې د استادانو سره بحث کوي، ما زه چې څونه د استادان پیژنم، په پیل کې چې د لیسانس مونوګرافي وګوري او د ماسترۍ ډیزرټیشن وګوري یا تیزیس وګوري او دا رقم ډاکټرای وګوري، دوی لاس و ادبپوهنې ته ورچولی دي. وروسته بیا په څانګو کې دوی په اصطلاح سره بیا ژبپوهنه انتخاب کړې ده. معنا دا چې دغه ژبپوهنه اصلا په د ادبیاتو کې د ساینس معنا لري، ځکه فارمولیکه ده. هر برخه ځان ته خپل یو خاص فارمولون لري او خپل خاص وضاحتونه لري. په افغانستان کې زه فکر کوم په دې برخه کې چې کار نه دی سوی، یا تر اوسه پورې چې کار سوی دی د کار برخه به وایو. په دغه برخه کې چې هغه درانه او مختنم اثار څونه چې ما کتلي او مطالعه کړي دي، هغه د هغو استادانو دي چې د بهر څخه تحصیل کړي دي او دلته افغانستان ته راغلي دي. او زموږ هغه استادان چې د لیف افغانستان کې دغه درې سرې دورې بشپړې کړي دي یا دوې دورې بشپړې کړي دي، معنا لیسانس هم د لیک کړي دي، ماستري هم کړي، ډاکټرا هم کړي، هغه متاسفانه نوي شی نه لري. یوازې په دوی کې هغه استادان برلاسي دي چې د نورو نړیوالو ژبو سره لینک لري. په افغانستان کې که تر اوسه پورې په دې برخه کې کار نه دی سوی. یو عمده مشکل زموږ د کریکولم دی. په کریکولم کې موږ لوی مشکلات لرو. ما لیسانس هم په افغانستان کې دا دی وکړي او ماستري هم په افغانستان کې وکړله. ځینې ډېر جالب شان و او ما وویل چې په ماستري کې ولې ماته دا شان وایي. فرض مثال یو مضمون ما درلودی د دغه په نامه باندې د ګرامر لیکنې دغه تیوري و. د ګرامر لیکنې په تیوري کې ما 2 ورځې درس نه دی ویلی. ما ته بیرته دغه فونیم ووایه، دغه مورفیم یې راته ووایه او دغه سنټکس یې راته ووایه، نحوه یې راوپېژندل. زه دې ته حیران وم چې ما خو فقط دغه نري و چې په اصطلاح سره په لیسانس کې مې استاد نه ولیدلی، د لیکوال مې نه ولیدلی، د اثر لیکوال مې نه ولیدلی. په ماستري کې مې نو دغه اثر لیکوال هم ولیدی چې لیکوال به خپل مضمون په خپله ماته تدریس کړي. دغه تفاوت ما ولیدی. یو مشکل چې ماته معلوم سو هغه دا دی چې متاسفانه زموږ د استادان یو خو ډېر پخواني استادان دي، نوي ځوانان استادان چې په نور دنیا کې تحصیل وکړي، که دغسې استادان خپلې تجربې شریکې کړي، خاصتا د کریکولم په ارتباط باندې ناستې وکړي او په مفرداتو کې اصلاحات راسي، په کریکولم کې اصلاحات راسي. چون دا اوس فیل حالم چې موږ تاسو خبرې کوو، یو څه موده در مخه د ښوونې او روزنې د پښتو څانګې کریکولم بشپړ شوی دی او اوس فیل حال د ژبو ادبیاتو په فاکولته کې د دغه پښتو څانګې پر کریکولم باندې بحثونه روان دي په لوړو زده کړو وزارت کې. خو په دې برخه کې ډېر باید کوشش پر دې وسي چې هغه استادان چې هغه نور هیوادونه لیدلي دي او په هغو هیوادو کې خاصتا د ژبو برخه هم لیدلې ده او د ادبپوهنې برخه هم لیدلې ده، په دې کې تغیرات راسي. موږ تر اوسه پورې په خپل کریکولم کې عروض تدریسو، در حالې چې عروض د عربي ادبیاتو لپاره یو جوړ شی دی. په پښتو ادبیاتو کې په زور زموږ شاعران دا شی تطبیقوي یا زموږ ادبپوهان دا شی تطبیقوي. دا رقم ډېر په دغه ادبي فنونو کې داسې ډېر دغه صنعتونه شته چې موږ
چې قصدي شاعرانو کوشش کړی چې هغه لپاره نمونې پیدا کړي کني پښتو شاعري کې دغه تطبیقات سخت دي. ډیره مننه. اوس په استاد عمل تر شو استاد تاسو په ژبپوهنې برخه کې ډاکټرا په بهر کې وکړه دغه لک توپیر باندې راته وغږیږي د نصاب او د کریکولم مخکې بل استاد می اشاره ورته وکړه حالته په دغه ژبه او ادب برخه کې د کریکولم څه ډول نصاب څه ډول کلک پرتلنه وکي افغانستان سره. ما مخکې خبره کې ویل چې حالته فیلالوژي په نامه پوهنځي ده په دغه پوهنځي کې بیا مختلف څانګې دي چې په دې کې د فیلالوژي بیا په نور نړۍ کې دوی پر دوه برخو ویشل ده. په خو د اسمه فکره موجوده په فیلالوژي کې چې ټوله تاریخي یا اجتماعي ټول علوم تر فیلالوژي تر چتر لاندې راتله خو په وروستیو کې دا برخه ور ځانګړې سوله ژبو او ادبیاتو ته د پوهنځي په دې پوهنځي کې بیا د ژبو څانګې بیل دي او د ادبپوهنې څانګې بیل دي. یوازې په هغه پوهنتون کې چې ما خپل ډاکټرا بشپړه کړله د ژبپوهنې نه ډپارټمنټ و یعنی نه څانګې د ژبپوهنې وي د ادبپوهنې څانګې خپلې وي چې هغه زموږ څخه بیا اته په بیل بلاک کې وي بیخي موږ هغوی سره لیدل نه نو دوی خپل منځ کې دا سره ویشلي دي چې هلته مثلا د لیسانس څخه د ژبپوهنې څانګې بیل دي یو څوک بیا انتخاب کوي که ژبپوهنه انتخابي ژبپوهنې ته په ژبپوهنې کې مثلا زه د مختلفو څانګو نومونه اخلم د ژبې تیوري دا خپل یو څانګه و د څانګې زموږ په پوهنتون کې 12 تنه استادان درلودل مثلا د عمومي ژبپوهنه دا څانګه و پرتلیزه ژبپوهنه خپل څانګه و تاریخي ژبپوهنه څانګه و دغه سوشل لینګویسټیک د خپل څانګه و مثلا سایکو لینګویسټیک خپل څانګه و د توارته نور څانګې جوړ شوی چې د هر څانګې لپاره خپل مفردات خپل مسائل جلا و یعنی نړۍ دومره ژورت لچ په ژبپوهنه کې دوی نه لاس څانګې ډپارټمنټونه لري همداسې ادبپوهنې ته مثلا د شکسپیر د ژوند مسله د خپل یو ډپارټمنټ یو څانګه و د ټول مطالعه کوله. موږ په افغانستان کې لباده مرګه ټول عمومي وایو زموږ چې کله د ادبیاتو د ژبو ادبیاتو لڅانګي یو محصل فارغي هغه ټول ګډوډي هغه دومره ګډوډي چې هغه نه ادبپوهنې په مسایل شو پروپوسوي نه د ژبپوهنې په مسایل پروپوسوي ځکه دا بیل لارې دي بیل مسایل دي. اوس ادبپوهنه کې زه ډیر نه پوهیږم ژبپوهنه کې دا مسلک ګرځېدلی زموږ لپاره نو زموږ وړاندیز دا چې موږ باید د ملګرو سره دا بحث کړی دی دلته په څانګ کې بحث کړی دی چې موږ باید دا څانګې بیل کړو. مثلا زه تاسو ته وایم چې مثال که ژبپوهنه څانګه بیل شي په ژبپوهنه کې موږ ژبپوهنه پیژنو د ژبپوهنې او د ژبې او تفکر اړیکه د ژبې او روانپوهنې اړیکه ژبه او ادب دا څلور مضامین ته مسلکي ولري. روانپوهنه باید په ټولو اته سیمسټرونو کې تدریس شي. مثلا فلسفه اساسي مضمون دی عالم د پاره موږ فلسفه اصلا لرونه فلسفه کې ځینې خلکو غلط مفهوم اخیسته موږ لرو د زده کړې فلسفه لرو یو سوادار سړی باید لږ د فلسفي په اساساتو باندې پوي لبا د مرغه دا مضمون موږ په نصاب کې نسته بخیم نفسوي دي دا مسایل مثلا نړیواله شبه یو لوستي انسان په 20مه پیړۍ کې لږ باید په نړیواله شبه باندې پوي ځکه په تاسو سمسترونو کې موږ وای اته سمسترونو کې پرله پسې باندې نړیواله شبه تدریس موږ نه مشخصو چې کومه خو نړیواله شبه باید یو محصل چې پرېږي زده وي نو دا هغه ستونزې دي چې موږ په نصاب کې موجود دي باید اصلاح شي. او ادبپوهنه کې مثلا په ادبپوهنه کې موږ خوشحال پیژندنه لرو خوشحال پیژندنه په تاسو سمسترو کې یو مضمون ورته ویل کېږي خوشحال پیژندنه یو بحر دی. مثلا خوشحال پیژندنه موږ کولای شو چې د روسي د پوشکین سره مقایسه کو پوشکین دوی د پوشکین لپاره بیل څانګه لري چې په کې واځي د پوشکین پر شعر دغه پر ژوند دغه پر تاریخ دغه په پنځګونو باندې بحث کېږي کله چې د پوشکین متخصص د ادبیات پرېږي هغه د پوشکین په اړه پوره پوهیږي. موږ خوشحال پیژندنه یو موضوع خوشحال پیژندنه باید په څو کریډټونو په مختلفو سمسترونو کې تدریس د خوشحال پیژندنه د خوشحال بابا سیاست د خوشحال بابا پنځونی دغه پر شعر مختلفو باندې بحث وسی ان دا ستونزې موجود ته باید اصلاح. ډیره مننه استاد رښتینی صاحب تاسو ته راځو. یو بل ستونزه ده زموږ په ټولنه کې چې هغه مسلین چې له ژبه او ادبیاتو پوهنځي نه فارغېږي یا مشخص ښوونې روزنې پوهنځي کې پښتو څانګه وي ډیره تمه دا کېږي چې یا باید لیکوال اوسي یا شاعر اوسي یا ژورنالیست اوسي نه دا دوی تقریبا هغه لاسته راوړنه د عملي کار دی ډیر کم پکې استادان شي خو ولې موږ چې وینو ډیر کم مسلین داسې فارغېږي چې په دغه برخه کې ډیر معلومات نه لري یا عملي ډګر ته نشي ورتلی. فکر نه کوي دا ستونزه منصاب پورې تړل دی یا عملي کار ډیر نشته په پوهنځیو کې؟
په لوی سر کې عادل صاحب د مکتب څخه د پښتو مضمون سره ډېره نازواني کیږي. په مکتب کې معمولا هغه استاد چې بیچاره پر نورو مضامینو باندې لاسبری نه وي پښتو ته یې راټیله کوي. په پښتو کې هم دی بیچاره د املا لیکلو توانایي نه لري. ما د مکتب زده کړې لیدلې دي، ما په پوهنتون کې وضعیت لیدلی دی، ما په ماسټرۍ کې وضعیت لیدلی دی. خپله د منهج د استاز د 4 کالو 5 کالو تجربه لرم. په مکتب کې زموږ د پښتو مضمون سره ډېره لو نازواني کیږي. یعنی معمولا هغه استاد چې په اداره کې پاتو تر ټولو پاتو ټمبل هغه پښتو مضمون په لاس ورکوي. نو پښتو د دغه ځای څخه خپل حیثیت معلوموي. دوی داسې فکر کوي چې پښتو خو زموږ ژبه ده او په پښتو کې موږ توان لرو چې هغه تدریس کوو، در حالې چې تر ټولو لوی ظلم دلته کیږي. نو بحث په دې ځای کې دی عادل صاحب چې زموږ دغه تعریفات سم نه دي، زموږ په اصطلاح درک سم نه دی. په کانکور کې موږ ته هغه محصل په اصطلاح سره پښتو څنګه انتخابوي چې هغه نور په بدن کې دا شومه نه وي، په ذهن کې شومه نور نه وي پاته، دی په دې پوه دی چې یوازې که مې وویل نو د پښتو ادبیات به ووایم. یعنی زموږ دغه فلټر په کانکور کې ډېر غلط فلټر دی چې یوازې او یوازې کښته نمره هغه د ادبیاتو لپاره انتخاب شوې ده. نو تاسې اوس فکر وکړئ دا ژبه د مور حیثیت لري، د مور سره بې پروایي باید ونشي. دلته لکه ډاکټر صاحب چې ویل، لکه تاسې چې کوم اندېښنه لرئ، متاسفانه زموږ په کریکولم کې ښه وضاحتونه نشته. زه دا اوس فی الحال په دې پوهنتون کې 2 اساسي مضامین تدریسوم. یو په هغه کې ژبپوهنیز مضمون دی چې فونولوژي ده، او بل د ادبپوهنې یو مضمون دی چې هغه متون دی یا متنپوهنه ده. نو د متنپوهنې 3 سره برخې زه دا اوس په اصطلاح دلته تدریسوم، ام لرغونې دوره، ام منځنۍ دوره، ام معاصره دوره، او فونولوژي هم تدریسوم. په دا فونولوژي کې به یو بحث درته وکړم. فونولوژي تر اوسه پورې موږ ډېر د قدماو په ډول دا اوس پیژنو. فونولوژي یوازې او یوازې موږ وایي ارزښتناکه غږونه مطالعه کوي، در حالې چې په فونولوژي کې بیا زموږ په افغاني ویش کې یا زموږ په پښتني ویش کې موږ داسې ویشلی دی چې دا فونولوژي بیا 2 څانګې لري. یوه څانګه چې ده فونوټکس ده او بله څانګه چې ده فونیمکس دی. نو په دا فونوټکس کې بیا موږ بیرته دا خبره خرابه کوو، موږ وایي په دې کې ټول اوازونه مطالعه کوو. انسان د بیلابیلو غږونو یا د خورا ډیرو غږونو د ایستلو توانایي لري. نو هلته محصل ورک سي چې هلته خو استاد د تا په فونولوژي کې ویل چې ارزښتناک غږونه، با معنا غږونه، او دلته بیا په دا یوه څانګه کې بیرته ټوله غږونه وایي، او په فونیمکس کې بیرته دا، در حالې چې دا 2 اصطلاحات جلا اصطلاحات دي. فونولوژي اصلا معادل د فونیمکس دی، یعنی په دغه فونولوژي یا فونیمکس کې ارزښتناکه غږونه مطالعه کیږي، او فونیټکس بیا ټول غږونه دي چې په هغه کې بیا موږ ویز غږونه، لابراتواري غږونه یا فزیکي غږونه جلا مطالعه کوو. په هر صورت زموږ د بحثونه چې دي دا ډېر زاړه بحثونه دي، ډېر پخواني بحثونه دي. تر هغو چې زموږ استادان خاصتا د کابل پوهنتون څخه د ډاکټورا پروګرامونه دایریږي یا د اوس علوم اکاډمي په افغانستان کې داسې پلان لري چې ډاکټورا پاله کړي. زه وایم چې دا لوی ظلم دی، د پښتو ادبیات سره لوی ظلم دی چې موږ دلته ډاکټورا استادان ته ورکو یا په پېښور کې ورته ورکو. په دغه ځینو ځایو کې چې زه څونه معلومات لرم فقط سند ویشل کیږي. متاسفانه زموږ دغه استادان، دغه لوی استادان چې په اصطلاح سره لوړې رتبې لري، عالي تحصیلات لري، د تحصیلاتو نور پر خلاصي، دا که اوس وګورې پر نړیوالو ژبو کې پر هیڅ یوې تسلط نه لري. که ورته وایې په اصطلاح سره په انګریزي نه پوهېږي، په عربي نه پوهېږي، دا لوی مشکلات دي. تر څو چې موږ په دا ژبو کې چې دی عادل صاحب مشران یو کشران سته، پښتو ژبه د علومو د نګاه څخه کشره ژبه ده. نو موږ باید د مشرانو ژبو څخه استفاده وکړو، خاصتا په ژباړو کې ډېرې محتاط ژباړې وکړو، تالیفات او تصنیفات او ژباړو ته ډېر دغه ورکړو تر څو زموږ دغه کریکولمونه تکمیل سي، د مفرداتو په لحاظ تکمیل سي. او ډېره مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ پوښتنه داسې نه وکړو، دلته څو موضوعات دي چې یو تخصص دی، یو کریکولم دی، یو عملي کار دی مشخص که دغه ژبو ادبیاتو پوهنځي ته راشم، دغه برخه ته راشم. یعنی یو ستونزه دا هم ده چې موږ هغه متخصص استادان ډېر نه لرو یا ډېر کم لرو. لکه مخکې استاد رښتینی اشاره وکړه چې زه ادبپوهنه کې تدریس کوم، ژبپوهنه کې، او دې لامل دا دی چې دا دواړه ګډ ویل کېږي دلته پوهنتونو کې. تاسې مخکې نصاب باندې بحث وکړو، مشخص دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي چې موږ مثلا ټولنې ته ښه تولید وړاندې کړو. که زموږ د ادبیاتو پوهنځي نه محصل فارغېږي دی باید وړتیا سره فارغه شي. مشخص څه وایاست چې دا ستونزه څنګه حلېږي؟ یوازې کریکولم حل لره ده که نور وړاندیزونه لرئ؟ یو خو هغه هر څوک استاد کېدلی نه شي، که هغه اصول تطبیق سي. استاد هغه څوک کېدای شي چې هغه د پوره وړتیا څښتن وي، او په نور نړۍ کې استاد لږ ته لږ باید ډاکټورا ولري استاد کېدای شي. خو هغه معیارونه دلته زموږ وضعیت او مسایل ته په کتلو سره هغه مسایل دي. په نور نړۍ کې چې څوک استاد کېږي هغه د ښوونځي له دورې څخه تر تعقیب لاندې وي. په
په لیسانس دوره کې ماسترۍ کې پر د باندې سرمایه ګزاري کیږي څو د پوهنتون استاد کې هغه مسله ده. موږ هغه معیار ته راسو استاد کې باید ستونزه نه وي، خو لبعد مرغ زموږ په ټولنه کې دا مسایل شته چې استاد مو ډېر مسایلو کې مسلکي نه وي. یو دغه تشه ده چې په ټولنه کې موجوده. دومره دا ده چې که یو محصل څخه موږ دا هیله لرو چې د لیسانس فارغ شي او د لیکوال شي، دا توقع په اوسني نصاب کې سمه نه ده، ځکه یو محصل د 8 سمسترو په لړ کې د په لومړي سمستر کې ادبپوهنه وایي، بیا تر 8 سمستر پورې د ادبپوهنې مسایلو څخه د لري کېږي. مثلا لیکوالي یو غواړي چې یو لیسانس موږ لیکوال شي، هغه په ټول سمستر کې یو سمستر کې د لیکوالي وایي. یا کراسو مثلا ژبپوهنې موضوعات تراسو مثلا موږ وایي چې ژبپوهنه کېدای شي چې دغه محصلین که موږ ګډه وډه ورته وایي، ادب او ژبه یو ځای ورته وایي، د دې څخه به ځینې محصلین ژبپوهان د ژبې سره بیا علاقه پیدا کړي، د ژبې کې به کار کوي، ځینې به د ادبپوهنې سره. نو یو څوک به څنګه ژبپوه په ژبني مسایلو پوه شي چې هغه په ټول سمستر کې ژبپوهنه یو ځل وایي، بیا د ژبپوهنې تر ټولو لوی څانګې چې هغه تاریخي او مقایسوي او تشریحي ده، هغه فقط د یو برخو په توګه د وایي مطالعه کوي. نو زه وایم چې دلته ستونزه په نصاب کې ده. ما مخکې درته چې ګډوډي ده، یو محصل څخه لار ورکېږي چې یو ځل د ژبپوهنې ته ورسي. زموږ ډېری استادان اوس هم شته چې د ادبپوهنې او ژبپوهنې په توپیر باندې له بده مرغه نه پوهېږي چې ادبپوهنه. زه دا وایم زه په ادبپوهنه باندې نه پوهېږم، زه زما مسلک ژبپوهنه په ژبه کې باید کار وکړم. نو په اوسني حالاتو کې اوسني مجبوریتونو کې چې باید د اصلاح شي، هر استاد باید د خپل خوښي وړ هغه چې د تخصص پکې کړی دی هغه مضامین تدریس کړي. زه ادبپوهنه تدریسولی نسم، نه پوهېږم. مثلا ډېری یو څوک دی چې هغه ژبپوهنه باندې نه پوهېږي، هغه څوک به هغه څه تدریس کړي چې په هغه تخصص وي، کولی شي ښه انتقال کړي. اما په دې کې باید تر ټولو اساسي د حل لارې دا ده چې موږ ادبپوهنه او ژبپوهنه سره بیله کړو او دې باندې باید کار وشي، او دا کار کېدی دا به موږ تعقیبوو انشاءالله. دا کار به کوو چې موږ دا دوې څانګې سره بیلې کړو. بیا چې څانګې بیلې شي، بیا د یوه ادبپوهنې د مضامینو ډېرښت خپله رامنځته کېږي. یو محصل خپله پوهېږي چې ادبپوهنه ژوره ووایي، ادبپوهنه ښه ووایي، که ژبپوهنې ته ولاړ شي هغه کولی چې ژبپوهنه ښه ووایي، ژورې ووایي، چې په هغې بیا هغه څخه د کار تمه کېږي، او که زده نه وي بیا ګیله ځینې کېږي، دی باید ووایي زده شي. په پرمختللې نړۍ کې محصلین د لیکوالي لپاره په ټولګي کې په تطبیقي نقد کې برخه اخلي. شاید یو محصل پر کیسه د استاد په ګډون ټول محصلین خبرې وکړي، جمله جمله کلمه کلمه یې وڅېړي او استاد خپله خبره تحمیل نه کړي.